هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 9 لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو معیاري واحدونه دي. ګرانو زده کوونکو، معیاري واحدونه هغه واحدونه دي چې د ټولې نړۍ د انسانانو لخوا منل سوي وي او په ټولو هیوادونو کې د ټولو خلکو لپاره یو ډول معنا ولري. پوهانو د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره ځانګړي اندازې او د هغوی لپاره ځانګړي وسایل وټاکل. دا وسایل متر او خطکش نومیږي. تاسې به فکر کوئ چې متر به څه شی وي؟ پوهانو د اوسپنې یوه اوږده میله راواخیسته. د دې میلې پر مخ یې له 0 څخه تر 100 پورې عددونه داسې ولیکل چې له یو بل څخه یې مساوي فاصله لرل. له 0 څخه تر 100 پورې دې ټولې فاصلې ته یې متر وویل او دې اوسپنیزې میلې ته د متر آله وویل سوه. متر د انګلیسي ژبې د ام په توري ښودل کیږي. سانتي متر د متر پر مخ چې له 0 څخه تر 100 پورې کوم خطونه ولیکل سوه، د هر خط ته د سانتي متر نوم ورکول سو او د انګلیسي ژبې د سی ام په تورو سره ښودل کیږي. په متر د غټو شیانو اوږدوالی اندازه کیږي، لکه د دروازې اوږدوالی، د خونې اوږدوالی او داسې نور. یوه دروازه شاوخوا 2 متره اوږده وي، خو په سانتي متر بیا کوچني شیان لکه قلم، کتاب یا موبایل د اندازه کولو لپاره کاریږي. 1 متر 100 سانتي متره کیږي، یعنی سانتي متر د متر 100 برخه ده. ملي متر. ګرانو زده کوونکو، تاسې باید په یاد ولرئ چې د ډیرو زیاتو کوچنیو شیانو د اندازه کولو لپاره پوهانو متر پر 1000 برخو وویشي او هرې برخې ته یې ملي متر ووایه. ملي متر دومره کوچنی دی چې 10 دانې ملي مترونه 1 سانتي متر کیږي. د ملي متر څخه د ډیرو کوچنیو او باریکو شیانو د اندازه کولو لپاره کار اخیستل کیږي، لکه د قلم د څوکې او د کاغذ د فنډوالي اندازې په ملي متر معلومولی سو. رابسو کیلومتر ته. ګرانو زده کوونکو، د ډیرو غټو فاصلو د اندازه کولو لپاره له کیلومتر څخه استفاده کیږي. پوهانو د غټو فاصلو د اندازه کولو، لکه د یو ښار څخه تر بل ښار پورې د فاصلې د اندازه کولو لپاره کیلومتر وټاکئ. 1000 متره اوږدې فاصلې ته 1 کیلومتر وایي، یعنی 1 کیلومتر 1000 متره کیږي، چې دا خورا لویه فاصله ده. راځئ چې په مثالونو کې نور هم درته واضح کړم. یو ښوونځی تر ډیره ممکن 100 متره اوږد وي. یو سړک له یوه کلي تر بل پورې 3 کیلومتره اوږدوالی لري. یو کتاب ممکن 20 سانتي متره اوږدوالی ولري. یوه ستنه بیا ممکن 2 ملي متره قطر یا پنډوالی ولري. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د خطکش په واسطه د ټوټه خطونو د اوږدوالي اندازه کول زده کړو. په مخه مو ښه.